دوه ډیر مهم او د خوشحالۍ څخه ډک خبرونه. هیله ده چې ویډیو را سره تر پایه وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو سلام مې ومنئ، وخت مو نیکمرغه. لومړی خبر: جلال آباد کې د کرونا ناروغانو د درملنې لپاره سلبستریز روغتون فعال شو. په ننګرهار ولایت کې د کرونا ناروغانو د تجرید او درملنې لپاره سلبستریز روغتون فعال شوی. د ننګرهار ولایت مقام په یوه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د ولایت مقام او عامه روغتیا ریاست په همکارۍ د کرونا وایرس د ناروغانو د تجرید لپاره د یوې 200 بستریز روغتون د فعالولو هڅې روانې دي، چې له دې ډلې د 100 کسانو د بسترولو وسایل او بسترونه مکمل شوي. د سرچینې په خبره د دغه روغتون د پرسونل او وړ کارکوونکو د ګمارنې لړۍ هم پیل شوې او ځینې کسانو خپلې دندې هم پیل کړي. د ننګرهار عامه روغتیا رئیس بیا دا هم وایي په دغو بسترونو کې 10 بستره د جدي څارنې په موخه ځانګړي شوي. ننګرهار د هیواد په ختیځ کې له هغو ولایتونو څخه دی چې د کرونا مثبتې پیښې پکې تر نورو ډېرې دي او د شاوخوا ولایتونو ناروغان هم دغه ولایت ته لیږل کیږي. دوهم خبر: افغانستان ته په 3 بندرونو نږدې 1000 واګونه سوداګریز توکي را رسېدلي. د ټرانسپورټ وزارت هیواد ته د اوسپنې پټلۍ له لارې په خوراکي توکو د ډکو نږدې 1000 واګونو د داخلېدو خبر ورکړی. دغه وزارت تان ته په یوې استول شوې خبرپاڼه کې ویلي چې د روانې غویي میاشتې له لومړۍ تر 4مې نیټې پورې 972 واګونه سوداګریز توکي د اوسپنې پټلۍ له لارې هیواد ته رالیږدول شوي. په خبرپاڼه کې راغلي چې د خیرتان، اکینا او تورغونډۍ بندرونو له لارې 972 واګونه پر وړو غنمو، غوړیو، تیلو، ګازو او یو شمېر ساختماني موادو او نورو سوداګریزو توکو بارو را رسېدلي دي. د وزارت په وینا یاد سوداګریز توکي د روانې میاشتې له لومړۍ تر 4مې نیټې پورې هیواد ته رالیږدول شوي، چې پکې 15722.1 ټنه غنم، پکې 14931 ټنه اوړه او 1752 ټنه غوړي او 23350 ټنه تیل او 14956.8 ټنه ګاز او 1560 ټنه د ساختماني مواد شامل دي. د افغانستان یو شمېر ولایتونه د کرونا وایرس له امله د کرنټین په حال کې دي، چې په دې لړ کې د خوراکي توکو د بیې لوړوالی خلک اندېښمن کړي. خو د ټرانسپورټ وزارت وایي هڅه کوي د کرنټین پر مهال د خلکو ستونزو ته رسېدنه وکړي او د خلکو ضرورتونه ورته تیار کړي. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې.